رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب الجلال جل جلالہ بخبل کلام مجید کی زرقسی بیان کری دی چی پدغ واقعات کی واقعات ایوب علیہ السلام ذکر شنیدہ. اللہ رب الجلال جل جلالہ بخبل بندگان باندی رنگ رنگ امتحانات رابلی. لہذا ایوب علیہ السلام باندی اللہ رب الجلال جل جلالہ دیر کرم نوازی کری. اول دا چی رب العزال جل جلالہ ولا نبوت ورکڑو. اللہ رب الجلال ولا مال و دولت دیر ورکڑو. رب العزال جل جلالہ پی بلدا کرم نوازی کری وچی اولاد دیر ورکڑو. دا اللہ رب الجلال دا بندگانو دا صفت دے چار ہر ٹیم کی دا اللہ رب الجلال دا انعامات و پا ہر حال دا اللہ شکر ادا کئی. ایوب علیہ السلام دا اللہ دا بندگئی نا پیوسی کنکیم غافل شوینو. آگا دور کی بلعیل پاس دا اسمانون سیل کولو. لعین دا اللہ رب الجلال جل جلالہ پوڑانی رضی عرض کئی کریمہ. ایوب علیہ السلام مستا عبادت استا بندگی ولی نکئی. استاد کرم نوازی استاد انعامات و شکریہ بولنا ادا کئی. غبان استاد عمر کرم نوازی دی پکا دے چستا بندگیو کی. زبحل املم چی ایوب علیہ السلام بان استاد جانب تک حالی براشیو بیام استاد بندگی نغافل نشی. اللہ رب جلال لائن جواب ورکئی لائنا زما داسی بندگان دی کہ زما بندگان پیوٹم کی زما دا محبت و زما دا بندگی نغافل کی گی. لعین درخواست کریمہ تمال اجازت را کما پدبان مسلط کا. زگور مچ دے پا مصیبت کی دے پا تکلیف کستا سنگ بندگی کبھی. اللہ رب الجلال اللہ اجازت ورکڑلو. لعینا یو دا حق دا روح اجازت بدر تنوی. نور چستا سخوخویو کا خدا میں غورت زما بندگان زما دا محبت نا نشی غافل کولے. لعین راگے دا سمندر پغار باندیو اعلان کرلو. تمام لحکر والا پا مند مندرالو. خپل بچی خپل لحکر تینا تپوس گئی اے زم سردارا. پسواویلا باندی اختشولی پا کم مصیبت بانی گرفتار شولی. کم غم و کم مصیبت دربانی حملو کرلا. لعین اعلانو کے دما بچو اللہ رضو جلال مالا پورے اختیار راکلو.
تاسو زما امدادو کئی را دی دا ایوب علیہ السلام دا حق دا اہل عیال لگی رچا پی روا چوئی تاسو دا حق دا بچو سرخ پلکار روائی شروع کے زبد ایوب علیہ السلام پا دربار کی 24 گھنٹے ناستما لعین دا ایوب علیہ السلام دربار تراللو ایوب علیہ السلام دا روح مسیدن کے دا ایوب علیہ السلام دا بابا جان نام اموسوا دا اموس دا بابا جان نام رازخ وا دا رازخ دا بابا جان نام روم وا دا روم دا بابا جان نام عیس وا دا عیس دا بابا جان نام اسحاق علیہ السلام وا اور اسحاق دا ابراہیم علیہ السلام ویو دا عیس با اولاد کی دا ایوب علیہ السلام نا علاوہ بل پیغمبر نہ دے راگلے دا ایوب علیہ السلام دا اللہ رب الجلال پر عبادت کی دا اللہ رب الجلال پر بندگی کی مستغرق ہو دا اللہ کارون تگورا دا ایوب علیہ السلام تمام زامن سرد بیانو مشرور کرپ مل مستیا باندی راللو دا حوامل کرا پلپ مل مستیا باندی ناستی درستخانو لگی دلو رنگا رنگ انعامات اور رنگا رنگ نعمتنا رنگا رنگ طعامنا راغ لگی دلی دا ایوب علیہ السلام زامنو یو روایت کیا تو زامن راغلی دی بل روایت کی 12 زامن راغلی دی ایوب علیہ السلام اولاد ڈوڑی تکی ناستلو دا چانوڑی پلاس کی وا دا چانوڑی پکاس کی وا دا چانوڑی پخلک کی وا نائے گہان پید پاس نہ چترا پریوتلو تمام اولاد ایوب علیہ السلام شہیدان شلو ایوب علیہ السلام دا اللہ پہ عبادت کے مستغرق العین والراغے اوابت کیو دا اللہ پیغمبرا تدا کم رب پہ عبادت کی چی 24 گھنٹے دا سی مستغرقے ہاں ردن اولاد واغستلو خدا ایوب علیہ السلام دا شان رسالت نلوگے شما ایوب علیہ السلام حضم غرض نساتلو کلچ دخبلی بندگئی نپارغ شلو لعین تے مخراوانولو لعین دا اللہ بندگان ملوبوا اولادم دا اللہ رب جلال جانبو دا مالو دولتم دا اللہ لجانب دے اگر چیز ما کمسیز بکاری کی تو حقت پسر چشم باندی ورکولو باندی تیار ما لائن پسر بانی خور نستلی چی دا اللہ پیغمبر خمال دا سی جواب راک چی دا دی جواب نخوز عاجز شما بیا ایوب علیہ السلام دا اللہ رضو جلال عبادت تودنی دلو لعین راغ اولاد توئی پا قربانی والا اور لگوئی پا عبادی والا اور لگوئی اسباب دا اور لگول پیلا کئی دا ایوب علیہ السلام دا عبادی نا اور چاپی رشلو تمام جیدادو نے اس وزیدہی کور نے اس وزیدلو ایوب علیہ السلام لبیا لعین راغے اے دا اللہ پیغمبرہ دا ٹولو دولتن نخلاش ولی او تبیان دا اللہ رب جلال پا دربار کی سر بسجود پروتے ایوب علیہ السلام اس غم غرض لرلو پا دے دوران کی لعین رائیو دا ایوب علیہ السلام پس بیگمو مبارکو کی پوکے پوکوہلو لہذا دا پلی پوکے چکل دے ایوب علیہ السلام دا نبوت و دا رسالت دا بدن سر ملو شلو دہاغی پوکی دا وجن دہاغ پا وجود کی بیماری پیدا شولا اور رنگ ترنگ بیماری حق پا اولگی دلے داسی بیماری رالا دوستان جدا شولا یاران جدا شولا خپلوان جدا شولی دا ایوب علیہ السلام دری بی بیان مبارکی وی دو بی بیان رالی ایوب علیہ السلام توڑان دی کی ناستلی کہ اے دا اللہ پیغمبرہ کہ خفقے کے نستا وجود تا بیماریوں لگی دلی اس زمونږ نفقہ گٹل دیر گران شل کستا سو خوخوینو من بدن اجازت والو
ایوب علیہ السلام دو بیبیانو مبارک له اجازت ورکړلو. پدې کې یو بیبي وا چې د هغې رحمت بیبي نامه وه. رحمت بیبي د ابراهیم یا د ابراهیم لور وه، او ابراهیم د یوسف علیہ السلام بچو، او یوسف علیہ السلام اولاد کی دا بی بی شامل وا. رحمت بی بی دا ایوب علیہ السلام دا خبرو کو دما بی بی کچرتا تا تم تکلیف بی نزتام نمجبورما. رحمت بی بی و تو فرمال اے دما خاوندا چی ترسو پوری دما پا بدن کسا چلی گی، ترسو پوری زمان پا بدن کی روح وی، ترسو پوری زمان پا وجود کی طاقت وی. اے دا اللہ پیغمبر زبستا ہر قسم خدمت دا ولان ایمان. ایوب علیہ السلام پا دی خبر دیر خوشان شلو. دا اللہ رضون جلال حکمتن تگورا، دا اللہ رضون جلال کارن تگورا، دا اللہ رضون جلال قدرتن تگورا، دا اللہ رضون جلال رازن تگورا، دا اللہ رضون جلال امتحانن تگورا، دا اللہ رضون جلال محبتن تگورا. ایوب علیہ السلام وجود مبارک دیر زیاد نا جوڑ شلو. حتی چی دا قوم و دا علاقی خلق ولران لو. رحمت بی بی تکی لاستی پہر کلی کی، پہر وطن کی، پہر زمان کی، پہر حال کی، پہر معاشرہ کی. د انسان دوستانم ډیر وي او دشمنانم ډیر وي. لہذا د ایوب علیہ السلام پیغمبري د هغه دور د پاره یو لوی مثال و. د ایوب علیہ السلام دشمنانم ډیرو. یو تاریخ میں کتاږي کې وایي چې ایوب علیہ السلام باندې صرف 3 کسانو ایمان راوړو. د ایوب علیہ السلام بی بی رحمت بی بی ته قوم کې ناستلو. بی بی که خفه کېږي نه دا خاوند زمونږ د دې آبادۍ نو باسا. دا داسې بیماری دا زمونږ اولاد ته لګي دی شي، زمونږ بیبیانو ته لګي دی شي، مونږ ته لګي دی شي. لہذا دا ډېره خطرناکه بیماری ده. نو داسې کار وکړه چې دا خاوند د دې ځایه بل طرف ته بوځه. رحمت بی بی چې کله دا خبرې واورېدلې ډېره غمجنه شوله او هغې خپل خاوند مبارک ته کېناستله. وی زما خاوند مبارکه قوم راغلی و دا علاقې مشران راغلي دي، دا علاقې سپین روبي راغلي دي. هغه ما ته دا خبره وړاندې کوي. ایوب علیہ السلام په کټ مبارک کې پروت دی، د خپل ځایه پاڅېدی نشي، بیماری غورځولی دی. په دغه دوران کې رحمت بی بی د خپل خاوند نه څادر چاپېره کړ، خپل خاوند مبارک په شا باندې راواړولو. قربان د هغې تور سرونه شما چې د الله د پیغمبرانو خدمتونه کړي دي، قربان د هغې تور سرو شما چې د الله پیغمبرانو ته دومره درانه کتلي دي، قربان د هغې تور سرو شما چې د الله د پیغمبرانو په هر وخت کې ملګرتیا او د هغوی سره وفاداري کړې وه. رحمت بی بی خپل خاوند مبارک پورته کړلو. خدا د انسان فطرت ته کلی کې انسان باندې که ډېرم تکلیف خو خفه نه وي، په کلي آبادۍ کې علاقې کې انسان باندې ډېر تکلیف خو هغه غمجن نه وي. خو چې یا د مجبورۍ په وجه باندې یا د څه عذر په وجه باندې انسان د آبادۍ نه شړلی کېږي، نو بیا انسان ته هغه ټایم کې یو ډېر لوی درد محسوس کېږي. دا ایوب علیہ السلام چې خپل خاوند مبارک کله اوږو ته وخېجولو نو په زار زار وجړل کریمه د لوی خدای نه دي لوګې شما، د لوی شان نه دي لوګې شما، د لوی جلال او د لوی فضل او د لوی کرم نه دي لوګې شما. څومره خشتال پاس په وخت د مصیبت کې ملولي کریمه. زما یو درخواست ہے، هغه درخواست می دارے چې ستا نیازبین پیغمبر می د اوږو د پاسه اوچت کړلو، د آبادۍ نه یو طرف ته وباسما. خدا جانم ګوره په دې نه چې آبادي رانه پاتې شوله کریمه. ما سره د هغې لوی ورځې غم پیدا شه
اسنه چې څنګه د دې خلکو د دې خپل کلی نو وستلو د خپل آبادۍ نه بهر کړلو اسنه چې داسې ورځ راشي اسنه چې داسې ورځ راشي چې هغه لویه ورځ د قیامت یادېږي ستا تله د میزانو لګي ستا د انبیاو صفونه ودرېږي ستا د بندګانو صفونه ودرېږي ستا عدالت لګي ستا دربار لګي ستا د خدای اعلان وشي چې لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاهي د شاه بادشاهي ده ربالعزال به خپل اعلان کوي چې دغه ورځ زما بادشاهي ده کریم اسنه چې هغه ورځ باندې زه د خپل خاوند سره ولاړ یم او ستا د جانب اعلان وشي چې او زما بندګانو زما د دې دربار نه وځي نو زه د هغې ورځې نه یېرېږم هسې نه چې ته مو په ورځ د قیامت د خپله درو شري ایوب علیه السلام ډېر زیات غمجن شو د آبادۍ نه چې کله را بهر شلو د آبادۍ نه بهر یو جونګړ بیبي ولګوله ایوب علیہ السلام باغی کشمی ورد تیرولی سعمر چی دلتا تیر شلو دا حقی علاقی خلق خبر شو چی حقی بیمار انسان خودل تر آگلے حقی راغ ایوب علیہ السلام بی بی تکی ناستی چی بی بی گولتا دمون خفن شی دا خاوند ددید این لرکا سورد تیر شی ایوب علیہ السلام بی بی مبارک خاموشوا بیا ولا هغه خلق رالل وای اے دا ایوب علیہ السلام بی بی مبارکی کچره دا خاوند د دې زینبون تللو مونږ به د کلی نسبی راولو ستا خاوند به باندې زخمی کو رحمت بی بی ډېره غمجن شوله درخواست د الله رب جلال په حضور کې وکړه کریمات دمون ناراض مشي کریمات دمون خف مشي د دې آبادی خلق مندل تنزدی نه پریګری ایوب علیہ السلام خپل بیبي مبارکی بیا وګو ته پورته کړلو او د هغه مقام نه بل مقام ته بوتلو هغه دې کې ول جونګړه جوړ کړلا ایوب علیہ السلام هغه جونګړه کې وخت رولو رحمت بیبي با ګر چا پیرا علاقه کې چې کوم ځای به آبادی وا هغه آبادی له بیزان رسولو او د خپل لاس خپل خدمت به کولو د هغه په بدل کې بچ سروټي ملو شو ستعامونه به ملو شلو نو د ایوب علیہ السلام بی با ماجیګر خپل خاول ته واپس کولا ایوب علیہ السلام ما د بیبي په هغه مزدوري باندې شپه ورځې تیرولی د ایوب علیہ السلام د وجود بیماری ساجبه بیماری وا ایوب علیہ السلام په وجود مبارک کی سړي پیدا شولي په وجود مبارک کی زخمونه زیات شوي هغه زخمونو کی سړي جوړ شوي کتاب نکتو چې د ایوب علیہ السلام په بدن باندې بنور لګید نو د هغه نور نه بد ایوب علیہ السلام بدن کې بل طرف تم پزمک لګیدلا ایوب علیہ السلام چې کله د دغه ځای نه فارغ شلو د هغه علاقې خلق به باندې راغل رحمت بیبي ته خاوند د دې زینبوزا ایوب علیہ السلام بیبي مبارک لګیدلا ایوب علیہ السلام د هغه ځای نه روان کړو په دشت بیابان کې بل ځای کې ولخیمه ولګولا هلتم ایوب علیہ السلام تیرونو رحمت بیبي د دغه ځای نه روان شولا او راغ آبادی تران لوتلا گر چاپیر بکلو کی گرزیدلا گر چاپیر بعلاقی کی گرزیدلا دخپل خاوند پار بی خدمت نکول یو روی نا پیو قربان ران لوتلا او دا آغی کلی علاقی خلق خو پی جندلیوا دا ایوب علیہ السلام بی بی او قرطن لوتلا او پہاگی کول کی دا خدمت دا پارا درخواست کئی ناگہان دا ہاگی کول ترسنی وطوڑی چھو بی بی تو خماؤ پی جندل چی تو خدا ایوب علیہ السلام بی بی نو لہذا تو پدی باندی مخف کی گا
حسن چی زما خاون راشی او غطا ما سر اوینو مغمجن بشی مالا بطلاق راکی ما بدکورو شری لہذا کخبکی گنا ستا پسر کی دولس ظلف مبارکی دی چی دہاغ ظلف پا وجبانی تد ایوب علیہ السلام دی رخوخوی اے بی بی کخبکی گنا نو دا دغی ظلف نیو دو تار مال راکا گلنو دا ایوب علیہ السلام بی بی اخبر سر مبارک نہ پڑھنے لرکلو اگر زنانا ولکی شرابا بستلا اگر دول ظلفی مبارکی چکمی دا ایوب علیہ السلام خوخیوی دا حاقی وختونا یہ دو اختلا پریکلو و پدے دوران کی دا ایوب علیہ السلام بی بی پنجڑا شوا چی کریما زپدی ظلف باندی دا خاون خوخوما پدے خاون باندی زبدی باندی دا خوخ کریوما پدے ظلف مبارک باندی زما خاون مینو خو کریم مانا ناراض نشی زکا چی دیری وردی شیری خاون من ہر دے او زد خاون پا من مسجا کی ننخبل ظلف قربانو ما دا ایوب علیہ السلام دا بی بی مبارکی دستو گنوخ کی لار لی دیر زیادت غمجن شلا دیر زیادت درمند شلا دیر زیادت غمجن شلا ایوب علیہ السلام بی بی مبارکا چکل دا دی زائر روان شلا دخپلنا جوڑ خاول پا طرف بانی راوی کتاب میں کہتے چی دا ایوب علیہ السلام دا بیماری پا بارک دری اقوال راغلی دی پا یو روایت کی راوی چی ایوب علیہ السلام دری کال بیمارو پا بل روایت کی راوی چی ایوب علیہ السلام اوہ کال بیمارو پا درم روایت کی راغلی دی چی دا ایوب علیہ السلام دا بیماری اتلس کالوا پا دی اتلس کال کی ایوب علیہ السلام یوش بم بغیر شبیداری ندتی رکڑی پا دی اتلس کال کی ایوب علیہ السلام یوردم بغیر روجی ندتی رکڑی کل کل بوت بی بی پنجانا شولا وتبیل الخاولدہ سرد دمر تکالیبو سرد دمر پریشانی سرد دمر غمونو سرد دمر دردنو تبیان دا اللہ رضو جلال جل جلالہو پا دربار کی درخواست نکوی درخواستو کچھ اللہ رضو جلال نربان اخبر کرم کی ایوب علیہ السلام پلی بی بی مبارکی تا مخراوارو لو چوزما بی بی مبارکی تا تزما عمر معلوم دے چھ ما تمام عمر پراحت کی سمر تیر کرے زما پراحت کی اتیا کال عمر تیر شرے اتیا کال بعد اللہ رضو جلال پما بانی بیماری را وستلا اس مال حیارا بی دما دا بیماری خو اتلس کال اشول پھر چھ دما دا بیماری کل اتیا کال پورشن بیا برب تجری گما ایوب علیہ السلام خاموش شلو ایوب علیہ السلام دا صبر گورا اللہ رب جلال جل جلالہ پا قرآن کی فرمائی انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہو اواب بے شک امام ایوب علیہ السلام صبر نا گندلے ہو خبندہ میں مندلے ہو اور دے اللہ رب جلال تا پا ہر حال کی رجوع کون کیوں ایوب علیہ السلام بی بی مبارک یو ربی رائے روانا را پلارکی وللعین مخیل راگے پلارکی وللعین مخیل راللو لعین دا ایوب علیہ السلام بی بی تمخام خدری دو دے انسان پشکن راگے اے دا ایوب علیہ السلام بی بی اے دا ایوب علیہ السلام عزتا اے دا ایوب علیہ السلام مرگریا اے دا ایوب علیہ السلام دا جل مرگریا کتا خفکی گی نا معلومی گی دستا خوابن جوڑی نا جوڑ شویرے
ستا خاون جوړ بیمار شوی ما سره هر څنګه دویشتا کدی خوخوی نو زبستا د خاون علاج وکما خو شرط به پکې داوي چې ستا کله خاون جوړ شي نو هغه به داوي چې زه د لعین په دارو باندې جوړ شما زه د ډاکټر په دوايي باندې جوړ شما دومره به وایي چې تکلیف را باندې د خدای د جانب راغې او جوړ د ډاکټر په دارو شما رحمت بی بی خو نه پیژند چې داش لعین دی دا شیطان دی هغه ډېره زیاته خوشحاله شولا لیکن چې کله د ایوب علیه السلام دربار ته راغللو ایوب علیہ السلام په هر حال کې د الله رب جلال جل جلاله عبادت کولو د الله رب جلال بندگی به کولا روزه په خپل باندې به خپل رب یادولو د ایوب علیہ السلام بی بی مبارک چې کله راغله او خاول مبارک ته طعام کې خودلو نو په دغه دوران کې ایوب علیہ السلام بی بی مبارکہ بچی نور کلرال اللہ نو خاون سر بیوزے پا ڈوڑی کی ناستلا پا دور باند چی دا ایوب علیہ السلام بی بی مبارک رالا نو دا ایوب علیہ السلام نیو طرف تکی ناستلا او گر میں اٹھئی خاون تکی خودلی ایوب علیہ السلام چی ہاگی ڈوڑی تو قتلا نو بی بی مبارک دای مخراوالو چې وزما د جل مرګریا وزما بی بی مبارکی او نه پویګ ما په تمام عمر کې دی مال چرته گھر مروټی نو وروړي او نه دی داسې خشته طعام نو وروړي رحمت بی بی چې کله دا خبر د خاول ووري نو پسترگو مبارکو کی اخکلارلی ایوب علیہ السلام دل زیاد غمجن شلو وطوی او زما بی بی ما پدی پلک چی داگر میں ڈوڑی دی سنگر اڑلی دی ایوب علیہ السلام تا بی بی کی لاستلا صادق بی بی کی ناستلا صادقان و رشتن خلقو ایوب علیہ السلام تے عرض کو چی خاوندا او زنند چاکر چی کار لتنیو ما ہر چاکرم کارنو چی بل چاکر لارم ہر تم کارنو سو کورنو کی مکارو لٹولو ما پیدا نکھرلو ایوب علیہ السلام تو پر من چی داگر میں ڈوڑی دی سنگر اوڑی ویدایو کور تلنو تلما هغی زنان چی ما تو کتن زی او پی جندلما خاوند مبارکائے چی زمان گرے نارادن شی او ماننیوں کار کڑے دے پکم ظلف مبارک باند جی تاسو میل وی نن دہاگی ظلف مبارک ند ظلف مبارک استادت عام دا پار خرسی کری دی ایوب علیہ السلام او چی کھلدا خبر ووری دلا نہ پلاس کی نیولن وڑی دلاس نہ پریوتا او پسترگو مبارک باندی اخکرال لی وی اوزما بی بی مبارک زد دیر زیاد غم جن کم زبدا روٹی چرم نخرم وخاولد مبارک او زمان غم جن نشی زمان لاراد نشی ما ہو قربان کی ذکری دن استاد وجود استاد صحت دا پار مکری دی ایوب علیہ السلام تبیا بی بی مبارک چس لحظت تیر شوا سساعت تیر شلو نو ایوب علیہ السلام تخبل بی بی مبارک کی ناستلا بی بی مبارک و توی خاولنا زمان دا سلطا جتان لگے شما اے زمان خاولنا مبارک تان قربان شم دا خود دنیا لت تکالیف کی جز ہر سنگ تکلیف تا تیار ہے ماں
دا اللہ رب الجلال بندگان دا اللہ رب الجلال جل جلالہ پہ ہر قسم قدرت نو باندے پہ ہر قسم امتحان نو باندے ہر ٹائم کی رضاوی ایوب علیہ السلام دی بی بی مبارکی بدخبل خاور سرد حیو دا عزت عمر تیرولو دا خاون مبارک دا جامو خیال بے مساتلو دا غد بدن مبارک دا صفائی خیال بے مساتلو دا غد نفقی گٹلو خیال بے مساتلو پیوزان بانی تو سر مبارک لگیا دا اللہ دا پیغمبر بی بی لگیا دا دا اللہ رضو جلال دا پیغمبر ہر قسم خدمت کوي